د حضرت ابراهیم علیہ السلام متعلق د بیت الله شریف د تعمیر خبره مې درته شروع کړې و. ما وی چې یو لزلا د بیت الله تعمیر شوی دی او جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه هغه لس کرتا تعمیر شمیرلې دی او دا غي او شعر مم د تویلو بنا بیت رب العرش 10 فخذهم ملائکۃ الله الکرام فآدم فشیس فابراهیم ثم عمالق قصی قریش قبل هذین جرهم وعبد الاله ابن الزبیر بنا کذا بناه حجاج وهذا متمم. دا سیوطی رحمت الله علیه جلال الدین سیوطی ذکر کړی دی او یو کتاب دی د مکه مکرمه په حالات او علامه زارقی لیکلا سحمود زارقی لیکلی دی اخبار مکه ہے کی مشتا. نو حضرت ابراہیم علیہ السلام چې کلا بیت الله شریف جوړ کو اسماعیل علیہ السلام مرګریو او د پینزو غرونو نه ولکانې روړل او حجر اسود چې کوم آدم علیہ السلام د جنت نزان سره لس سيزونه روړ یو پکې حجر اسود هغه ول په مشرقي ګوټ کې خاط د زمکه نه تقریبا 4 فوټه 100 انچ د پاسه اوچت بیت طواف وکړه. مفسرین لیکلي او طواف چې کو د بیت الله جوړولو سره امدا دعا کړې دا او بیا طواف کې هم کړې دا چې الله دا عبادت قبول کا او بیا عموما خلق اولاد د پاره دعا کوي چې خدای مالا بچی راکې هو نیکان بچی. تاسو چې سوال د اولاد کوي دا سموه چې خدای مالا زامن راکې خدای وې صالحان زامن راکې نیکان بچی راکې دا الله او د رسول تابعدار او صحتمن بچی راکې چې کوم بچي دیندار او صالح نو استاد پاره د دنیا هم فائدہ او د آخرت هم فائدہ ده او چې کوم بچي صالح ني نیک ني بدعملي جوارگر لوپر ډاکو غل نو استاد پاره د دنیا هم تاوان دی او آخرت خود تباہ او برباد دی. نو ابراهيم عليه السلام مخکم ویلو چې الله مال اولاد راکې او دلته کې مو ربنا وبعث فيهم رسولا منهم دیوم دی اولاد نه یادي د خپل بچي یو پیغمبر ګور پیغمبر هو هغه پیغمبر به سلور کار کوي دا سه بچي غواړي چې پیغمبر می رب هب لي من الصالحين مخکې بالذات بچي غختل اوس قوم کې نوسه غواړي ځکه حضور پاک په خپل فرمایي چې د خپل نیکه ابراهیم دعای اجه کما غوته واځي یو پیغمبر بچی مرا کې هو چې پیغمبري ور عبادت چې وکي عبادت نه پس دعا کاوه عبادت دوران کې هم دعا ثابت ده خدای عبادت په دوران کې هغه دعا ده چې کم استغراقی عبادتي لکه منز نو هغه دعا ده چې کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي اهدنا الصراط المستقیم د عبادت دوران کې دنه د مانځه په اخر کې وی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه د دوالو سجدو میانس کې وی رب اغفر لي وارحمني واجبرني. بهر کې رسول پیغمبر غواړي خو بچي غواړي نو سه خو پیغمبر ټول خیال ابراهيم عليه السلام او بیا غ پیغمبر لا چې سلور کارو کی داسې پیغمبر یتلو علیہم آیاتک چې ستا قرآن لولي و دستا آیتونه لولي ماشاءالله لیکن دا اشاره شوا چې د پیغمبر له یو کتاب هم ورکه
صاحب کتاب به مور کې هغه کتاب بلولي ما د ډیوټي شو اول نمبر. نو چې اوسم یو سړی د قرآن شریف تلاوت کې یو قرآن لولي ځان سره لولي یا بل سره لولي، اگر چې دې کې اتلو علیهم آیاتک دوی ته به قرآن لولي، نو قرآن لستلم عبادت ته، خو چې بل چاته قرآن خې او بل چاته د قرآن تلاوت کې او بل څوک په نو دا بیا د رسول الله مبارک مشن دی، داغه طریقه ده یتلو علیهم آیات ويعلمهم الكتاب والحکمت، او بل مشن سره چې داسې پیغمبري چې خلق بیا په کتاب پوهی هم لولي مخو پوهی هم په کله دې یاد دا مقصد دی. نو چې څوک د قرآن علم بل تخی تفسیر خی دام د رسول الله مبارک په نقش قدم روان دي، دام داغه په مشن دی. حکمت به وته خی، حکمت پډیر وګدا خبره داغه خو دې وخت ته نشم ویلې. حکمت به تاسو د سوې ما د یو داسې طریقې سره خبره کول، په یو داسې انداز باندې خبره کول چې هغه په عرف کې او په عام حالاتو کې هم څوک په بدونه ګڼي. نور علماء بیانونه کړی دي. زه به یو مثال درکم. یو بادشاہ د حکمت باندې تاسو پوهیو. یو بادشاہ هغه خوب ولي، یو تعبیر والا راولې چې مال د خوب تعبیر وباسي. نو معبر راوسی د خوبونو تعبیر وباسي، ډېر ماهر تعبیر والا و. ای بادشاہ سلامت تاسین خوب لیدي، ما داسې خوب ولید چې زمانہ ټول غاخونه خوبینم چې مانه غاخونه ټول پزماکه پرې وته، د خلینا می غاخونه لاندې پزماکه پرې وته. هغه وی ښا دا خوب دی ویو، وستا بچی ستا خزستان وسی ستا اولاد بستا مخ کی مری. الکه سخت تعبیر دی کنه دی، خزا پر مخ کی مری، بچی بده مخ کی مری، اولاد بده مخ کی مری، نوسی بده مخ کی مری. او چې دا وته وی بادشاہان خو ظالمان می سترګې اوپړ سي دی جلاته وی پتوره تیرا سر و د خدای به خواسا، بل وی غم کې واچول، بل وی ټینشن او پریشانه کې واچولم. هغه جون بس جون دي چې دما مخ کې دما بچی مری، دما وسی مری، دما خزم مری، یا تل توقه پاتې کېږم خپل وزیرانو سره او تیرا سر د دې ورکه سره ته قلم کو. وی بل راواله چې تعبیر وباسي، تعبیر هم دا ټیکو چې بلې راوسته وی وای داسې خوب ملي دري چې مان ټول غاخونه پزماکه پرې وتل دې څه تعبیر دی. وی سیف تعالی به خدای په ټول خاندان کې ډېر اوږد جون درکې که خیر ان شاء الله. مبارک شه تعالی به خدای ډېر اوږد جون درکې، ډېر اوږد عمر بدی که خیر د ټول خاندان کې وسته عمر زیاتی. وی دې ته تعبیر والا وای. خبره مګر ستا عمر زیات شو د خدای خو خدای د مخ کې بمری کنه، ستا عمر د بچو نه زیات شو بچي به د مخ کې مری کنه، چې ستا عمر د ټول خاندان د نوسو نه زیات خو نصیب د مخ کې مری. یعنی خبره هغه ده خو تعبیر مزیدار شو، د خبره انداز مزیدار شو. خبره په داسې انداز وکړه، په داسې انداز چې هغه په مطمئن که خبره هم بغه وخوا په خوشاله شو. وی دلته انعام ورکې، انعام دې ته وی تعبیر وای. خبره هم حکمت خشه ده چې چا کې حکمت وي، د حکمت ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. خلق د خدای لارې ته په حکمت راوبله. بعض علما وایي چې دا موعظه حسنه د حکمت اتوی تفسیر دی کله طریقې سره، او څوک وایي چې نه حکمت جدا شی دی، موعظه حسنه جدا شی دی، د تفسیر نه لري. یو سړی ته ارور الله را پاسه کرمانه چکر در باندې ولګوم لګ را پاسه یو د بهترین ما سره ابذر در سره پاسي سو کما ته په سرورو په قلار ولا داسې په سر باندې لاس راکاګه په لاسونو ولا لاس راکاګه باندې وي منځله ځکه دا حکمت شو. کما دا ویل خو پکېږي ځل کوم شیخ خو تعالی خو په طریقه په قلار او کته وته ناشته مړې د جون راوړي دي کنه مې به غیرت تر منځ وخت نو بر په تماچر اولي استا ما سره ست مسلې زړې کړې په طریقه به طریقې نه دې ته حکمت وای. په داسې یو بل مثال بم درکم. یو بادشاہ اعلان وکړ یک بعد دې نه پس به خضر سرو زرو کالی نه چي سره در
کمی خدیم دا سرو زرو کالی واچول خبنی اردیننس اڑد خدی سر کم دے پریدی چه بلد گوری اس خدی بنگلی چولی دی نتکے متکے گوری لونو چولی دی وزیرانو خدی چکم گوری وی ما خوادر کرده دی د ټولو وزیرانو مشیرانو اسمبلی ممبرانو د خزي بچی لونه انګین دي چې څومره دي خوردا ټولو سره زری کالی چا سره بجا کړه کې اوس کم کم بجیل تا چې اوس خبره سخته خو انقلاب د ته جوړیږي بادشاہ نه دی ګوزي میټینګ راوته ما اډر کړی دا ما خبره ولې نه منې کېږي منې کې زبستا ګور کې منې لیکي مونږ په خدو ډابه وزیران مزیران خو بیا په خدو کمزوري می خپکیږي ما مونږ په خدو ډابه مونږ ویلی شو ورته مونږ لور ته ویلی شو چې ما کا تا کور کې نه پنه دي سوکو صاحب دا حکم دی واپس والا ترې څو کمال نه کوي وې نه دا خو زما بیزتی نه چې خپل حکم واپس والم نو چې حکم واپس نه لینو عمل په نه کیږي جنجال جوړ دی مونږ خو نشو ویلې اوس به خپل خزه جیل کې اچوم نه ما خبره نه مني لور به جیل کې اچوم نه ما خبره نه مني یا به کور کې جګړه جوړيږي سبق وې زه خو خپل واپس نه علم دا خو زما بیزتی را یو وزیر صاحب ډېر خيار وې صاحب زره دی او چل خیا ته خامخا دا سرو کالی بندول غواړ ویاو نو کته دا څه وې چې کالی ما چوي نه بنديږي حکمت وته اوسئ ودا اعلانو کا چې کما خزه خکولی نو اسم ولا الله حسن ور کړی دی خشته مخ خشته ساخت او خشته ډیزاین ولا خدای ور کړی دی دا غي کالو ته ساجد دیغه دی نه چي او چې کما بدرنګي نو خیر دې کا په ځان ډولې کې نو کالی دی واچي خدای ځان ته بدرنګ چاته و هره یو چې د جنت حوره غزیمه هر یو چې خشته کو وی خشته خدا بنا چې پابندی شو او چې کومه بدرنګ دی ډولې نو په کالو ځان ډولې کې هغه دی واچي بس ټولو کالی پرې خاوځل خدا وی چې بدرنګې ما هغه اړو چالو کړي چا چولي دا بدرنګ ګور کن برابر نه ده ګور داسې ده ټولو کالی پرې خاوځل دې ته حکمت وای د دین دعوت هم چې چاله ورکه د حکمت مطابق ورکه دین کې مداهنت پنه کې ګوري د حکمت دا معنا نه چې حق نه بیانوا د حکمت دا معنا نه چې حق پټاوا دې ته مداهنت فی الدین ودا بیا ګناه ده حق نه پټه حق به بیانې یو سړی عقیده خراب ده ویل شي ورته یو سړی عمل خراب دی اخلاق خراب دي خود طریقہ یعنی اصل دین کې با اس قسمه گنجائش نه پرې دی ابا بیانې اصل دین او اصل د شریعت احکام اب لازمان بیانې خدا غیر پاره چې کوم طریقه تا تعالی پرې خده چې طریقه ولا ته ګورا نو هغه طریقه کې وسره داسې چل اوکا چې پښتانه وې نسیخ وسودي او نکبا بده معنا شو دا د حکمت معنا شو مارم مرشي الاټه ماته شي نو ابراهيم عليه السلام څونه خپل خبره کوي اوس چې کم عالم کم انسان قرآن خی دام د پیغمبر په مشن دی او چې کم بیا حکمت خی نو څوک حکمت نه سنت مخلی ما وي تاسو را پوي د پاره اسانه خبره مې وکړه ګورې دې کې موږ طالبانو ته ډېر وګړي خبرې کوو و یزکیهم او داسې پیغمبر الله پیدا کچې د دې خلق دن باطن صفا کی تزکیه د باطن عقیده سرم تزکیه د باطن راځي پټ شي دي او اخلاق علم الاخلاق یا د تصوف کې د زمون نیکان صالحان بزرگان خلقو ته ذکرونه اسکار کوي د سرم باطن صفا کی زړه سره بالکل رسول الله مبارک فرمایي چې د زړه زنکی کې او د زړه صفائی د الله په ذکر کې څنګه بچي غواړي قران بلولي آیتونه بلولي اب خلق به پیپی په قران حکمت بخای او ور سره به د خلقو د دنه زړه او د باطن د دماغ صفائی براولي دا کار چې څوکي دا د رسول الله مبارک په مشن او په طریقه روان دي البیت الله جوړ شو داسې بیت الله جوړ شو چکرې ته وو طواف ته وک چې دا هغه دوه دروازې وي او دواړه زمکه سره په واسوي په یو به خلق نه وای ته دل ببل بواتل چت پینو داسې بیت الله جوړ چت پینو
د ابراهیم علیه السلام دغه بیت الله چې اسماعیل علیه السلام جوړ کو قرآن شریف کې الله درې ذکر کړی دا سمودو دا غي نه پس داروان شو زمانه تیریږي هغه زمانه کې سیمټم نو ماربلم نه او دا وادي دی یو خو هغه دی بل خو هغه د غرونو منځ کې سیلاب راشي په دې براته نو بیا روان شو نو بیا یو قوم د عمالقه کوي جوړ دا غي نه پس بیا جرهم قبیله واغوي جوړ کړ دا غي نه پس بیا بل قبیله وقصي هغه جوړ کړ دا غي نه پس بیا قریش جوړ او قریش چې کله جوړاو نو دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا پیغمبر شوی نو نبوت نو ملو شي ها تاریخ ما د پیغمبر علیه السلام مبارک د سیرت په بیان کې تاسو ته ویلې عدالت نه وی صرف دومره وایم چې اغي کله جوړاو نو په حجر اسود جګړه جوړه شو د یو قوم مشروي زب एकदम د بل قوم مشروي زب एकदम د بل قوم مشروي زب एकदम دومره جګړه جوړه شو چې یو بل پسې پام سیدلو اغي کې به قسم خورنو صح قسم به دو چې وینه به راوړه باغی کې به لاس ومنډل دار قوم مشروي نه راوړه بلوخي کې ولاسه پکې ومنډه دغه به دې ته اشاره و چې ما په وینه کې لاس دادې ګنده کړل وینه به تو یوم خپل ما پر دې خدا کار وکړو نو جنگ جوړ شو اخره کې بعد مشرانه غوي ګور جګړه مکوي نو یو ځای एकदम ځ وی خسار وخت دي چې جمعات د څوک راغی اختیار باغله ور بس فیصله پدې شو نو څوکیدارانه کېنول نو سار وخت لومبه جمعات ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راز لا پیغمبر نه رمي نو د حضور پاک په خلکو ډېر قدر کا او خیال به ساته ټول چې کې جاء الامین جاء الامین د نبوت نمخ کې وو ته خلکو امین و امانتګر ډېر خیال به خلکو ساته ډېر قدر به کاو وی هغه امانتګر راغی نو حضور پاک دونو خيارو چې ټول مشران راغون کړل او یو صادر راوړی نو صادر یې راوړ هغه پزماکه خور کو نو په خپل مبارک الله سو حجر اسود راواغی تو په صادر کې خاو او سردارانو ته وی صادر پلو نو نسی اوچت کې د ټولو په کې سوشي نو ټولو ګټونو پلو نو نیول صادر اوچت ک نو چې اوچت کنه رسول الله مبارک هغه حجر اسود په خپل مبارک الله سو راواغشت او هغه مشرقي ګټ کې خاو تونو خیال فیصله ده ټول خوشاله شو قسمونه مخللی دي بس اوچتم کګر زمون پکې سراله او دا کار الله د خپل مبارک پیغمبر نواغشت نو حجر اسود د انسان د سر عمره تقریبا یو کانو او حدیثو کې راځي چې دا د کان اشد من اللبن د سپیو نه تک سپینو زیات د پيو نه سپینو سودته خطایا بنی آدم د بنی آدم ګناهونو تور کړي چې سړی وته مخامخ ودرېږي او استلام وته کوي نو ځان ته د ګناه راکاږي لکه مقناطیس ځان ته اوس پنه راکاږي تر دې حد پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی ردی حجر اسود به د قیامت پر ورځ باندې سترګې نظر به کوي د دې بس جبې خبرې به کوي او چې چا د استلام کړي په صحیح طریقه په حق د خدای د رضا ده پاره د بوتانو په طریقه نه د پیغمبر په نقش قدم داغه په خودلې شوی طریقه نو دا حجر اسود به د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې غلا سفارش او گوي وکړي او یو حدیث کې راځي چې الحجر الاسود یمین الله فی الارض چې دا حجر اسود په مخ د زمکه داسې دی پر زمکه کې داسې فرض کله کده خدای لاس چې پروتي دا خدای زمون په شان لاسونه نشته لري چې زمون په شان پینځه ګوتی وي خدای الله شان سره چې څنګه مناسب وي هغه سی وي خدا یو تشبیه ور کوي یعنی دا یو مثال ور کوي چې لکه حجر اسود د لاس یوړو دا سره کې راول چې ما رب العالمین له لاس یوړو چې دا مخکل کا لکه چې د پروردگار لاس مبارک مخکل کړي وي دیو جن د خلکو ته ال خلق زور لګي په حجر اسود په خپلولو باندې یو بیلا یو ټیل خدای د سالونه مخکې کېږي او سړی د خزونه مخکې کېږي دومره زور لګي چې ګناه پکې د خلکو نه قسم په خدای وشي دغه چې ټیل کې او بل مسلمان لدیکا ورکه zarar دی
لا ضرر ولا ضرر بل مسلمان ته ضرر نه رسي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده، په جبه او پلاس په مسلمان ته ضرر نه رسي، نو یو مسلمان ته ضرر. نمبر 1. نمبر 2 خزه بیا پکې راشي. هغه خزم زور لګي، تخپل سوچو کا چې په یو ځای باندې خزي او سړی ګډ وي او یو ځای لزان رسي، یو به سره جنگيږي کنه جنگي. بالکل د خزي او سړی وجود داسې جخت یو بل سره جنگيږي، جخت یو بل سره داسې جخت، قسم دې زده ته نشم ویلې به د بيدي مافي حیا را لرل، یو بل سره جخت دا وجودونه جنگیدلی. خزم زور لګی چې حجر اسود ته ځان ورسوم، او سړیم زور لګی چې حجر اسود ته ځان ورسوم. د خزې نه لوپټال ته پروتي، سر وختې ببري، او چې ګیره شي چغې وباسي بیا خزې، داسې چغې وباسي، داسې چغې جنه یک وخت چا د توي چې سره د ایمان ده بیا نه ورتلی شو نه وتی شو، خزه خو کمزور شي نو چغې وباسي. یو ډېر لوی عالم نو مې د تناله مفاد شوی، ډېر لوی شیخ الحدیث، ډېر لوی مفسر، ډېر لوی عالم، تاسو ټول پیژنې خو دې نوم د تاسو نه خلک مفاد شوی. ما ته وی مولانا دلته راشه کور والا یادول وی د پلان کې مور راته وی چې حجر اسود را باندې خپل کړ. وی مې چې ګوره خذول خپلول او وی چې نظر اخلي موزه به داتا حجر اسود به منی خپل کړ او زمبا مجبور شو دسه چل بکاو. خو ما پس راځه چې سړو سره مونږ لګي حجر اسود هم پکې خپل کی. وی دکې مې کې مې ډېرې واله خو دې خو ځان مې ورورسو او دا مې ځان نور مخ کې کله خو ډېر زیات خولې رانو به دي، او حجر اسود ته مې سر ولونی و پاک، هغه داسې رسپینو زرو کاسه کې باندې. اگر چې عمالقه یو وخت حمله کړې و نو ټوکلې شویم دی، ټوکلې دی هغه ځان له وګدا قصه ده. نو داسې د سپینو زرو یو کاسه غوندې جوړه کړې ده، نو هغه کاسه کې دنه د حجر اسود دی. نو سړی چې هغه سپینو زرو کاسه کې دا صفت دی چې لاس خولمې نو په خوېږي نه، هغه اړونی سي او سر وردن کې نو سر پکې ګیریږي نه، کولاو دی. په داسې طریقې جوړ کړې چې شونډې او مغه د حجر اسود مبارک هغه کانو ته ورسېږي. او په مشکله وی سر مې راواغېسته غیله اوسه په ډېر تکلیف او پاکاسه کې مردن نه کړ. وی بیا چې راوتو چې روزي ځان نه مسله راوتل په ډېر به تکلیفي. هغه بیت الله ویخله وخت کو سره زور ورکې روزي با ځان سره 15 شپږ کې د پسې روان ولاړی غم لري لاړ شي. وی په ډېر تکلیف مې دام ځان راوسته، مې چې د دې خپل کو سپې شو کار خدان مې راوست چې بلډینګ تر شپېرالو ما سوتل مانځنه بس نو ما خو په حجر اسود خپل کړم. مې څنګه باندې درکه حجر اسود د خپل ک کنه، وی ما کوم دې خپل ک و خدایا په پکانځلو شمستا غداسې داسې کړي مال دې به خويس خولي خولي ور ورسول سر مې د لونی پاکاسه کې مردن نک او بیا دې مخکل نک زره برباد کړم او سر مې د لونی وردن نه مې کو او بیا دې مخکل نک. وې ما ته وی چې زه خو دې پرې خودم بل خزه دیونی او سر دې ولا وردن نک. ما خو د چغې والي چې ما زه دې پرې خو مال ته بلونی او سر دې وردن نک. یا خدای دا لوبې پکې کې دا لوبې حجر اسود کې کېږي. رښتیا ووایه داسې حجر اسود کولول به ثواب لري؟ دا ټیل او ټال او ښځې زنانه کوم دی؟ ما خپله یو ځل یو زنانه ته مې اردو والا زنانه وه مخکې وناړه ما یې ګوره خورې ګناه ده ناروا دي سړو په منځ کې ورتلل مه کوه. ویا خواش ہے کن آپ ہٹ جائیں یہاں سے، گناہ ہے تو آپ ہٹ جائیں. او خدای دې سره اوس کې بس میں ټیک د تخت ټیک به غلطه وې په ملتزم کې چې کم د حجر اسود او د بیت الله مبارک د دروازې دای صدا دې ته ملتزم وای. د دعا د قبلې دور دینه قیمتي دی بل نشتا ملتزم. الته کې چې سړی لاړ شي ودرېږي لاسونو چت کې بیت الله شریف ته دروازې ته نو هلته خلک جاړي او دعاګانې کوي. بې اختیاره سړي له جړا وردي کله دا ښې مخ او کله ګس مخ. قسم په خدای ښځې راشي په دا ترخ کې دې راننوځي خو یې ښځې ثواب له راغلی که رسم له راغلی رواج له راغلی د دوو سړو په منځ کې به راشي په دې ترخ کې به دې ځان را ته به یې ګنې سړی دی چې وګورې به ښځی بیا په خود به اخوا کېږي چې کوم سړی د خدای نه یریږي د ښځې نه ځان ساتل غواړي بیا د بیت الله په خوا کې نو بس بیا ځای به پرېږدي
ګنې که نه پرېږدې نو ښځه دې سره جوخته ولاړه څه به کوې زنانه په دې د زنانه نه خفه کېږي ولې زنانه له خدای جنت ډېر په اسانه ورکوي سړو ته جنت ګټل ګران دي او زنانو ته جنت ګټل ډېر په اسانه دي بس ٹھیک ده نه حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو وې دا طواف کوم خو بیمار ما وی توفی من وراء الناس وانت راکبا وی د خلکو نشات طواف کا پسورلې او که خیر او امهات المؤمنین بیبیان و چې کله بیت الله ته دننه ننوتې دي سړو سره یو ځای نه انتظار به وکړي چې سړی به راوتل بیا به وردن نشي نو حجر اسود زه خلکو ته وایم چې لاول خو شریعت تاریخ چاته ضرر نه خدو سره ټیل پیل نه نو خپل کا او کنه شیخ کولولې نو د لری زینا لاس ولا یو صح کول کا کدام ګرانی نو د لری زینا یو کونټه ولا یو صح هغه کول کا کدام نه د لری زین لا سنور د مخاطب استلام شو لکه راوله لکه جما په حجر اسود د پاسه خودلی نو چې دا څوک کیو دا الله د رضا لپاره او په دین توحید باندې مشرک نه منافق نه نو قیامت پر د حجر اسود بجبای او سترګې وای دی انسان لبګوي کوي نظام چې رسول الله مبارک فرمایي دا سیده لکه د خدای لاس دا سیده ګوري د خپل نو چې د خدای لاس کول کې نو نسوار به پکې بیا چې سیګریټ به په بیاس کې چیلم به په دې خوله بیاس کې کنزل به په بیا کې بدرت به په بیا وې د خلکو مور خور به په بیا کنځې بیا د دې خولې لږ احتیاط وکړه دا خوله پاکه شوه دا حجر اسود سره جنګېده د دې خوله لږ احتیاط وکړه د دې لږ خیال وساته اسم کنزل سپکا بدا دا گناه دا جرم دی نو حجر اسود پکې کې خود طواف هم دغه دی نه شروع کېږي او په دغه دی خلاصېږي نو چې کله بیت الله یې جوړاو نو قریش ورسره دا چلو کو چې دروازې اوچته کړه اوس د دروازې لاندې درشل دومره اوچته ده چې بنده لاس اوچت کي داسې یو ډیپه ده په هغه ډیپه چې ودرېږي او بیا هم لاس اوچت کې زه چې لاس اوچت کړم مثلا نو دا څنګه دغه د لاس دا پنجې ورته رسېږي دا ګوتې نه ورته رسېږي دونه لاندې درشل اوچته نو دی ولې لاندې دروازه اوچته کړه د دې د اخوا خو مسلم شریف په حدیث بخاری شریف کې مشته چې څوک هم خوښ یې به داخله و چې څوک هم نه خوانه به داخله او چې ځمکې سره پیوسي نو بیا خو نږدې سړی وردن نه کېدی شي او دروازه یې مولا یې وکړه قریش او حلال مال وسره کمو نو حتویم د بیت الله سره هغه اعتبار کړه لګونه زیر حتویم هغه اعتبار دا چلیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه نه پس عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ هغه په بیت الله شریف کې د خلافت او د بادشاہ دعوا چې د بادشاہ دعوا کړ عبد الله ابن زبیر نو د عائشہ صدیقې نه یو حدیث اوریدل نو د حضرت عائشہ صدیقې نه معلومات غشته اترور و د مور خور و د بیبي اسماء و اترور د بیت الله متعلق درته حضور پاک مبارک څه فرمایلی وی رسول الله مبارک ما ته فرمایلی چې لمه غواړي چې بیت الله کې درې قسمه ترمیمات وکړم خو یریګم دا قوم نه وي د کفر نراري مسلمانان شو یریګم له سره نشي وی به چې زمونږ د پلان نکاح دین هم ختم کا او د پلان نکاح بیت الله مړه جوړ روانه نو پدې یریګم یعنی درې ترمیمات مې لغواړي یو دا ترمیم چې دا اوس پړم او دا دروازه د زمکه ویخ سره یو ځای اوس ولا پوله وروړي نو په پوله وته درې بادشاہان او دا چې څوک ورنه پاغي ورنه دروازه به ویخ لا یو سم او دویم دا چې دو دروازې به کم په یو بخلک وردن نکیږي په بل بوزي چې بیړه نه جوړي او دریم دا چې حتوی می بار پرې خدا او پکې راتن نه کم دا د بیت الله صدا دا درې ترمیمات مې لغوا ابراهیم علیه السلام په دغه طریقه جوړ کړ
عبد الله ابن زبیر وی ښا رسول الله مبارک داسې فرمایلی دی بیا نو بس خود بکی باچاو بیت الله اوس پړد او چې څنګه اوس پړد نو اومقه سیک دو دروازې کړې یو مشرقي طرف ته یو مغربي طرف او دواړه ځمکې سره په واس کړې حتیم هم پکې را دن نه حتیم او بلې دا ترمیم پکې وکړي سوته وای دروازې هم دوه کړې دروازې ځمکې سره په واس هم کړې حتیم را دن دا درې ترمیمات یې وکړه بیا د عبد الملک ابن مروان زمانہ د یزید نه پس نو عبد الملک ابن مروان حجاج ابن یوسف رو لېږه او په عبد الله ابن زبیر حمله وکړه نو هغه شهید کړ نو چې شهید یې کړ نو عبد الملک ابن مروان ته حجاج غلطه خبره وکړه وی ګوره د پیغمبر علیه السلام د زمانه د قریش هغه بیت الله روان کړی دی څنګه چلو کم واپس یې په هغه طریقه جوړ کما نو عبد الملک ابن مروان ته او بالکل یې جوړ نو حجاج ابن یوسف هغه بیت الله شریف روان کړ او قریش چې په کومه طریقه جوړ کړو په هغه طریقه کدا اوس څنګه دی بیا ول دروازه یې وکړو چې ته کړه حتیم امتبار وست بیا سمود پس عبد الملک ابن مروان حج دراغه نو بیت الله وکړه نو چا وته وی چې یو غلطی ده نشوي ده عبد الله ابن زبیر چې بیت الله جوړ کړو نو په خپل خواهش یې نو کړي هغه خپل ترور عائشه صدیقه فرمایلو چې دا د پیغمبر علی السلام ارمان داسې دی اپا د ارمان تللی دی نو د حضور پاک د ارمان مطابق یې جوړ کړو نو ګوره تا حجاج ابن یوسف ته نو واپس روان کړ د جاهلیت خلکو چې څنګه جوړ کړو هغه څه دیکھو نو تاریخ لیکي چې عبد الملک ابن مروان تر مرګه پورې په خپل فیصله ستومان پیدانه غلطی شوی دا او بیا د علماو نه تاسو کوي دی واپس پړما او چې څنګه حضور پاک ارمانو پاغه طریقې جوړو ما علماو ته وینا بس ګوته ولا اسموله باقي بیت الله مس پړه بیا هارون الرشید دی عبد الملک ابن مروان چې جوړ کړه هغه نه پس بیا هارون الرشید امام مالک صاحب نه تاسو کړي وی کړي خو خیدا بیت الله شریف پړه نو د حضور پاک مبارک چې څنګه ارمانو اقصه سے جوړو نو امام مالک صاحب ته مشوره ورنکړه وینا د بیت الله نه لوبه ما جوړوي یو بادشاہ به جوړ یو شان نو بل بادشاہ داغه نه پس با راضی به چې دغه بادشاہ غلط جوړ کړی نو بل شان جوړو نو بل به بل شان یو بل یو د الله سورانی بل د بل د بیت الله چې کم عظمت او وقار او روب او دبدبه د خلکو په لکه ردا به ختم شي د لوبو یو تماشا به جوړ شي نو بیا غ پرې خو نو بیا پسن 1630 عیسوی کې 1630 1413 عیسوی کې د ترکو یو بادشاہ سلطان مراد هغه بیا بیت الله شریف روان کړ نو چې څنګه عبد الملک ابن مروان او حجاج جوړ کړو د حضور پاک مبارک په زمانہ کې څنګه جوړ شو پاغه طریقې جوړ کو ولک تجدیدات سختې ولا مضبوط کړي غټي ولا مضبوط کړي دروازې ولا مضبوط کړه ناو مبارکه ولا مضبوط کړه کارې پکې وکړه نو دا شاعر د زمانه پورې خدغه د حجاج ابن یوسف او د عبد الله ابن زبیر والو د شاعر د زمانه نه پس د بل ځل جوړ شوی اوس بیت الله شریف د ځمکې نه تقریبا 1500 میټرو پورې اوچت دی د 1500 لږ زیات دی او د 1500 میټرو نه کم او دو دیوالونه 11 میټر دي 6 سانتي میټر د پاسه او دو دیوالونه 12 میټر دي 6 سانتي میټر د پاسه او د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه د زمانه ستن چې هغه کوم ستن لګولې و هغه اوسم د مکه مکرمه په میوزیم کې دا چې کوم کې دا نوادرات پراتی پاره کې پراته عجیبګر هغه کې مالی دي دا اوسم پکې ستن پراته زړې ناوې پکې پرتی د بیت الله شریف زړې دروازې پکې پرتی دي د غلاف ټوکړې پکې پرتی دي او د زړې زمانه غړې پکې پرتی دي چې غیبا په کومه طریقه غړې جوړ کړي او منځونه به پکې د مقام ابراهیم چې کوم وی خونه وزاړو اپکې پراته دي دا پاجبګر کې پراته دي د رابطه اسلامي دفتر نه لغونه مخ کې چې کوم ځای غلاف مبارک جوړيږي هغه سره دیوال په دیوال دا عجیبګر خلک زیوان تماشه خلک کوي نو دا بیت الله شریف اوس د سعودي حکومت هم پکې ډیر کار کړی دی دی پکې دنه دویم چت جوړ کړي
او دنه شین تیل پکې لګولې او درې ستنې دی پکې او دنه پکې دروازه کړې د برچت ته په خلخېږي او کال په کال ولا غلاف بدلې وینځي د ګلاب په بوبو باندې او په خوشبويو باندې صفا کوي او دروازه باندې سره زر لګولې او غلاف مبارک باندې چې کوم لیکل کړي دي بازي لیکل نو د سرو زرو پتاري لیکل کړي او ناوه مبارک هم د سرو زرو نه جوړ کړي او پښتیانې وته جوړ کړي بهر کې زمارونو دروازې مبارک سره خوا کې او ځای غي ته مقام جبريل وای اوس هغه ځای کې ټیلونه په پښته لګېدلې دا هغه ځای چې جبريل عليه السلام راکوز شو او حضور پاک مبارک ته د معراج نه پس لس منځونه کړي 15 منځونه په لومبو وختونو کې او 15 منځونه په آخري وختونو کې دا بیت الله شریف زمونږ د دین مرکز دی رونو د دین مونږ چې څومره منځونه کوو نو مونږ دلته چې ولاړ یو مونږ څه وایو مخ مې د کعبې شریفې په طرف مخ مې د کعبې شریف په لور هر ځای کې چې ولاړ قصدن به د بیت الله نه بل طرف ته سینه نه اړی او که د بیت الله نه بل طرف ته سینه واړو لمونځ فاسد شو ختم شو البته یو سړی په سفر کې وي او د نفلو کې بیت الله ته مخنب کی نفل منځ کوي نو خیر دی هغه کې گنجائش ده حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک با په سفر کې نفل پس ورلې کول او چې کم خوا به مخو او پس ساروی به کول نو سجده به خطا کول او رکوع به داغې نه لگا براو یعنی رکوع به لگا خطا او سجده داغې نه خطا او چې کله با د فرض وخراغ نو غیلو پزمکه کوچنو بیت الله شریف ته به مخلي نو فرض به بیا پزمکه کو نو یو خدا د چې زمونږ د ټولو مسلمانانو یو دینی مرکز دی رونو مونږ چې مونږ کوي ته محکم بل د حج تعلق دی وسره حج بل دی نه کېږي د عمرې تعلق دی وسره عمره بل دی نه کېږي د طواف تعلق دی وسره طواف بل دی نه کېږي او نورم پکې ډېرې نښې دي د دعا د قبلېدو ځای دی حجر اسود ته مخامخ چې بنده ودرېږي الله دعا قبلوي ملتزم سره چې څوک ودرېږي الله دعا قبلوي د ناوې مبارک لاندې چې څوک ودرېږي حتویم کې دعا د قبلېدو ځای بیت الله سره مخ جنگول او لاس جنگول دام په شریعت کې ثابت دی الله په خوشحالي الله وت مبارک ویلې د برکت ده ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکا وهدى للعالمین برکت خو خیر ته ویل کېږي ډېر لوی خیر دی پکې چې څوک وته ګوري غلا ثواب که څوک ته تاویږي غلا ثواب که څوک ورته مونږ کې غلا ثواب داسې بیت الله خدای جوړ کو چې فرق د غریب او د خانې پکې نه دی کړی چې عمره او حج کې که غریب دی او که خان دی دوه د کفن صادرې باچي دواړه به یو شان تاوی بغیر د ضرورت نه پسورلې ته نشي تاوی چې ضرورت یې نه پسورلې بتاوي غریبانان هم حجر اسود کولې او مالداران هم کولې الټول ایک صف میں کڑے ہو گئے محمود آیات التبیا ټول یو شی نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بند نواز یو شی شکر دې زمارونو دا خپل قبله چې د فرشتو نواله ابراهیم علیہ السلام پورے ابراهیم علیہ السلام د حضور پاک مبارک پورے دا خشته بیت الله قبله دا اغي دین قبله د چې مونږ په کوم دین باندې یو الحمدلله د اسلامي سره قسم دی مسلمانی دا د خدای لوی نعمت چې مونږ له الله راکړي نمارونو مسلمانی اسلام و ایمان یوازې ردینم نه دی ګوره چې مونږ وایو هم مسلمان ہے او هر یو سړی وي مې آپ سے بهتر مسلمان ہوں دستانه خه مسلمان ہے مسلمانی د الله او د رسول په تابعدارۍ کې مسلمانی په دې کې نه چې د ځان بخوي او د بل بس پکاوي د ځان بخوي او بل تبه کنزل کې د بل بس پکاوي دا خطرناک مرض نن سبا زمون ولیانو کې دا مرض پروت کنزل یو بل تکي زمون طالبان د نظریه او د فکر اختلاف یو مور کندي او بل د بل مور کندي یو د یو خزه کندي او د بل په فیسبوک او په موبایل و
کما واسطه سو کموره خپل اخلاق استعمالوي ګنده اخلاق مې استعمال. اختلاف د نظریه او د سوچ په خپل ځای که په ښه سوچ باندې چې یو بل سره په مسایلو کې اختلافي دواړه به خدای اجر ورکوي. نو کنزل او سپکې او مور کنزل مونږ مولیان او طالبان خو پکار چې خلکو ته ښه عقل وښایي، خلکو ته ښه اخلاق وښایي. نو بیا راپورې خلک خاندي هغه په فیسبوک باندې چې کله راځي او په موبایل کې نو خلک خاندي دا مولیان دي، دا اخلاق دي. مونږ به ښه اخلاق استعمالو نو بل ته والا وایو چې زه په خپله کنزل کوم بل ته ویلی شم چې کنزل ګناه، زه په خپله د بل مور کنزم بل ته ویلی شم چې پردی مور مه کنزه. مولیانو طالبانو او عوام ټولو دوستانو له پکار دی چې د ښو اخلاقو حضور پاک په ډیوټۍ کې یو ډیوټي وتیوزه کې هم دا ډیوټي ده چې د خلکو اخلاق خشته کا وایستو لاتمم مکارم الاخلاق. ښه خوی رونو ښه خوی استعمال کې خشته خوی یو بل پسې سپکې او کنزل او بدې ردې قسم دی دا د حضور پاک بدي شو. دا د مسلمان نښه نه ده. مسلمان بخیره پخنی فاحش بنی لعان بنی فاحش بنی دا د مسلمان صفت نه ده، دا خو د کافر او د منافقینو صفت ده. دا د ابراهیم علیه السلام د بیت الله د تعمیر متعلق یو څو خبرې ورو امې د بیان او د ابراهیم علیه السلام متعلق څه بعد ضروری د دې میاشتې د الحجې په مناسبت اب ان شاء الله العزیز کا موقوا نو بل جمعه ودرته بیان کړم. دعا وکړه یا الله هغه خپل دین چې موږ له تارا کړی دی د ابراهیم علیه السلام په لاره او د پیغمبرانو په لاره او زموږ خپل مبارک پیغمبر بیا موږ له خوښ کړی دی چې هغه اسلام دین دی. خدای په دې دین زموږ ژوند او زموږ مرګ نصیب وګرځوي. خدای د اسلام والا ایمان والا دین سره خدای زموږ د دنیا او د آخرت او د قبر تعلق قائم ولري. خدای موږ د اسلام والا دین نه قبر کې زموږ خدای مخ بیت الله ته کې دنیا کې مخ بیت الله ته کې او قبر کې او خدای په جون باندې موږ بیت الله له عمرو له حجونو او طوافونو له بار بار بوتلې په قسمت کې را له خدای پاک ولي. یا الله چې څوک بیماران دي روغ صحتونه ورکړي، خدای چې څوک مریضان دي جوړې، په کورونو کې زنانه بیماران دي یا په دې مجلس کې یا ماشومان لوی الله ټول له روغ صحتونه ورکړي. خدای که چا څه پریشانی مې هغه ولا په خوشحالو باندې بدل کړي، چا د ټینشن دې په خوشحالو یې بدل کړي. یا الہ العالمین څوک تنگ دست دي قرضدار دي خدای فراخ روزي ولا ورکړي، الله قرضونه اخلاص کې. خدایا د ټول علما او طالبانو چې څومره دي طالبین طالبان او عالمان خدایا د امت د هدایت ذریعہ وګرځي، د امت د اختلاف ذریعہ خدای ما جوړ اغیلم خپل اخلاق ورکه مونږ لم خپل زم محتاج ام دیتا مال تاسو ټول له خدای خپل اخلاق راکړي. خدای دې د اسلام او د حضور پاک ضروري شوی دین په دایره کې دنه جون زمونږ نصیب کړي. خدای کده چا روزګار نه خر روزګار والا ورکړي. یا الله کده چا څه پریشانه مشکلات په خوشاله یې بدله مردگان د اهل اسلام پروردگار ټولو بخ. خدای ټول مسلمانان زما مور زما ترور استاسو کوم مردگان وفات دي خدای ټولو بخ. بچي خدای زمون دیندار کې خدای د بچو د غمونو نه مساته، د چا اولاد ني خدای اولاد ولا ورکړي، د چا نارینه اولاد ني رب العالمین نارینه اولاد ورکړي. خدای د دنیا او د آخرت د فتنو آفتونو مصیبتونو نه پامن کې اوسات او د جمعې د منزل زموږ د لره لدیانه په خور یو ځای بل ځای ډیر مېلمانه راځي. خدای ټول په یو قدمه جنونه ورکړي، برکات نصیب کړي او د محلي خلک او دا ګردو نوا والا د وجرو د امرګری چې کم د موږ د مېلمنو خدمت کوي لارې ورته صفا کوي په وجرو کې گاڑی ودرې نو خدای غیله د هغه اجرونه په دواړه جهان ورکړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من او دعا کې د باران د پاره خدای د رحم باران نو کې الله د رحم باران خدای ګرمیم ستالاس کې دا او یخنیم ستالاس کې دا واقعي پرون ډیر لوی ګرمي و خدای د رحم باران د سیلابونو آفتونو نه خدای او ساتي او د رحم بارانو کې پرون دی برحمتک یا